د اجي صاحب په فرمایش باندې د مور نظم دی ډېر وخت بعد یې وایم او داسې دی چې مسافرۍ زما خو بل ارمان په زړه کې نه و خو زما نصیب زما د مور په جنازه کې نه و خپلو جامو کې په خپله ګور ته وسپارله د سوال کپنو جو په ټوله خاریه کې نه و سی به د خپلې غریبۍ به درته څه وایمه د قبر ځای زما د مور په دیره کې نه و چې په درېیمه ورځې کور ته راغلم یه مخلوقه غټ روشندان زموږ د کور په دروازه کې نه و پلار مې اسمان ځمکه مې مور تشریح مې دومره وکړه ما سره ځای نور د غزل په قافیه کې نه و مور رب دې وبخه ارمان دې په زړګي وړی دی مور رب دې وبخه نصیب دې په عمره کې نه و ضمیره دومره بدقسمته یم دې ته ګوره د مور نصیب زما د یو ورور په واده کې نه و د دعاګانو یو سله وه چې زما نه لاړه زه مسافر ومه چې مور مې د دنیا نه لاړه پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اغسته دا خیرې سلګۍ یې والې د ارمانه لاړه خور مې ویل لالا اسمان ته به یې سترګې کړلې قسم دې ستا د لاسه مړه د خفګانه لاړه یه زما مور مړه د ما پرېږده و دیدن له یې ځم کپیل ویل لاړ شه خو ویزه دې ګوری خانه لاړه یارانو ویل ضمیره چغې خوب کې سله وخې ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه او یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه غربت دومره سیوا و چې کپن له پیسې نه وې دا هر څه مې په زړه باندې لیکل چې کله مړه وه یو زوم یو مې کور و یو مې مور و یو مې خور وه زما نه زما خور سیوا جړل چې کله مړه وه تربوره خوا دې یخه شوه تربوره په قلار شوې تربوره ما جړل او تا خندل چې کله مړه وه والله چې مور مې مړه شوه په هېڅ شي مې پروا نه وه والله خپل ارمانونه مې وجل چې کله مړه وه ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه مننه مهرباني مننه